نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ. مونږ الله تبارک وتعالی پیدا کړیو په دې دنیا کې به په مونږ باندې خوشحالي هم راځي، غمونه به هم راځي. مونږ به ګورو چې په غم او په ښادۍ کې طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سوا چې د هغې مطابق مونږ خپل ژوند تیر کو. په ژوند کې خوشحالۍ راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي، غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحان وي. لکه سوره ملک الله تبارک وتعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله مرګ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی. ازمیخ کوي په تاسو باندې، امتحان کوي په تاسو باندې چې په تاسو کې کم انسان ښایسته عمل کوونکی دی. ښایسته عمل ویلی دی، ډیر عمل نه دی ویلی. اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیه السلام د سنتو خلاف اس پیدا نه لري. ښایسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړی شي. نو ژوند هم دی، مرګ هم دی. دغه آیت مبارکه ته کو وګوري الله تبارک وتعالی مرګ لومبی کړی دی په ژوند باندې. حالانکه اول ژوند دی او مرګ خو وروستو راځي که نه، خو دغه آیت کې الله مرګ لومبی کړی په ژوند باندې. مفسرین د دې نکتې بیان کوي، وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړی او مخکې کړی دی. اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیری نو مرګ به ځان ته مخې ته ساتي، مرګ به نه یېری. دنیا کې ژوند کوه خو دا خبره مه یېروه چې په ما پسې مرګ هم را روان دی. مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته، هسې نه چې چېرته د دین د چوکاټه ونوځي. د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي پولې دي هسې نه چې هغه کراس کې او د هغې نه اخوا لاړ شي. ژوند کوه خو ځان ته مرګ یاد ساته. ژوند الله راکړی دی نو په دې ژوند کې به خوشحالۍ هم وي، نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي. په دغې آیت کې الله لومبی مرګ ذکر کړی، وروستو ژوند یې ذکر کړی دی. د دې وجې نه موږ به د دغې آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو. دنیا ته الله را لېږلي یو، الله تبارک وتعالی راله نیټه هم مقرر کړې ده. یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه ځي، د خپلو خپلوانو نه به جدا کېږي، هغې له تیاری پکار دی. نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي؟ دوی به څه کوي؟ غم خو به په هر کور کې راځي که نه؟ هر کور کې غم راتلونکی دی، دې ته به موږ ذهناً ځان تیار ساتو. هر کور کې غم او مصیبت راتلونکی دی. نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده؟ نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کو چرته د یو انسان ځنکدن شروع دی، حالت د مرګ کې دی، ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې؟ نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ. کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې ځنکدن شروع دی د هغه په خوا کې د کیني او د لا اله الا الله کلمې تلقین دی کوي. تلقین د کلمې به څنګه وي؟ دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه، ځکه هغه د ځنکدن په سختو کې دی، هغه د بیمارۍ په سختو کې دی. کو ته ورته ووایي شا به کلمه ووایه او شا به تلوار وکړه کلمه ووایه، هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي. کو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وایم کلمه، الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي. نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه، بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي په د چا چې ځنکدن دی دغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه به تیزه تیزه وایي، امید د رب نه دا چې د هغه په ژبه باندې هم دا کلمه جاري شي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي لقنوا موتاکم، تاسو خپلو مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره. دا تلقین به ولې کوي؟ ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د چا چې په ژبه باندې اخري خبره داراله چې لا اله الا الله، نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو.
نو ته ورته په خوا کې په تیزه تیزه وایه لا اله الا الله، کیدای شي د هغه په ژبه باندې هم شروع شي لا اله الا الله، او دا د هغه اخري کلمه شوه، بس دا انسان جنتي دی. دا اخري خبره د هغه شوه، دا انسان څه دی؟ جنتي دی. خو دا نه، کله کله موږ د یو انسان په خوا کې ناست یو، د هغه په ژبه باندې کلمه رانشي هېڅ هم ونه وایي، یا کله مونږ خبر هم نه یو د هغه د شپې ساه ختلی، خلک سهار خبر شي ما پاسه و هغه مړو، نو ته به څه وایي چې دا مسلمان نه دی؟ نه دا مسلمان دی، دا مسلمان دی. کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي، دا مسلمان دی، سره د کلمې د دنیا نه تللی دی. خو به هر حال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مریض زما ستا دا ذمواري ده چې د هغه په خوا کې کینو او په تیزه تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو، لا اله الا الله، دا کلمه ورته وایو. کله چې دا انسان وفات شو، دویمه طریقه بیا څه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي، د هغه خوله وازه پاتې شي، خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي. نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې کړه، خوله وله راټوله کړه، زنه وله وتړه، خپې لاس ورله سم کړه. کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي، او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي، د سترګې اسمان ته ولې نیولي؟ حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الروح اذا قبض تبعه البصر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کله چې روح قبض کړي شي کنه، نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري، د دې روح ته ګوري، نو دا روح اسمان ته روانه یو د ورته کتل د سترګې دک شانتي غړېدلې پاتې شو. نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ورله لاس راوکاږه، سترګې ورله پټې کړه. حدیث مبارک کے راضی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار و نبی علیہ الصلوۃ والسلام پختنې لورغه چې پختنې لورغه خپلوان بچي او خزه غیر چاپیره ټول ناستو، دغه حالت د ځن کدنو سخته پیوه. نو کله چې داغه نه روح اوته خلک پوه نشو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دې سترګو لاس راوکاږه، د سترګې ورله پټې کړې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کله چې روح قبض کړي شي نو دا نظر هغه ته ګوري، ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کېږي. نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړله، نو فزج الناس، خلکو شور وکړو، جړاګانې شروع شي، خلک پوه شو چې ابو سلمہ خو وفات شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، په دې ټایم کې ځان ته خیری مه کوئ، بدې ردې مه وایئ، بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو، د خیر خبره کوئ، ځان ته خیری مه کوئ. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ان الملائکة یؤمنون علی ما تقولون، تاسو چې دا کمی خبرې په دې ټایم کې کوئ، په دې باندې فرشتې آمین وایي. نو ډېر کله ته په غمونو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي او ما برباده کړي او ما تباه کړي، دا خو دا کیسې کوي، خو په دې باندې ګورې فرشتې آمین وایي، دې باندې فرشتې آمین وایي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطې خبرې مه کوئ، تاسو په دې خبرو باندې فرشتې آمین وایي. بیا د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنها بیبي وه، ام سلمہ رضی الله تعالی عنها، دی ویل زما د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېره مینه وه، د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه، دا ښځه خاوند په یو بل ډېر مینو. د ابو سلمہ رضی الله تعالی چې کله بیمار شو کنه، د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ویل وی الله دې دې سکینه خو که څه شو په ده به زه داسې جړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي، زه به د خپل خاوند پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي، داسې جړا به پسې کومه. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي کنه، نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوئ، صبر. نو چې ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ وفات شو، نو ما وی زه جړا کوم، نو دلته راته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی صبر کوئ، صبر کوئ، انا لله و انا الیه راجعون وایي. ما په دغه ټایم کې دغه کلمه وویله، انا لله و انا الیه
راجعون. دا کلمه مې وویله او دا مې وویل چې الله ماله د دې نه بهتر راکړي. نبي علیه السلام فرمایلي چې انا لله و انا الیه راجعون وایه او دا دعا کوه د الله نه چې ما ته د دې نه څه راکړه ښایسته او غوره راکړه. دا مې وویل خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلو شي. د نبی علیه السلام حدیث مبارک دا خو مې وویل چې الله ما ته د ده نه غوره راکړه خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلاویږي. خو بس د نبی علیه السلام حدیث او ما پې عمل وکړو. وی وخت تیر نه اوسه موده پس ما ته د نبی علیه السلام رشته راغله. د نبی علیه السلام رشته راغله چې ام سلمه که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه. وی ما ولیدل چې د ابو سلمه نه د نبی علیه السلام ډیر زیات غوره او بهتر خاوند ما ته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی. د دواړو جهانو سردار دی. نو د دې وجې نه چې تکلیف راغی مصیبت راغی صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا او چې کله دې صبر وکړو څه بدله به درته میلاویږي. الله تبارک وتعالی د هغې بدله ذکر کړي که نه ان الله مع الصابرین. الله د صبرناکو ملګری دی. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې زه دې ملګری یم. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې دا عمل دې وکړو ملګری دې زه یم، بلکې د صبر متعلق دا ولي چې صبر دې وکړو نو زه دې ملګری یم. نو چې الله دې ملګری شي نو پاتې څه شو؟ بیا کمې د څه شي راغی؟ نو مصیبت پر راځي، غم پر راځي، تکلیف پر راځي، خو څه به وایي؟ انا لله و انا الیه راجعون به وایي او صبر به کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کله د یو مسلمان بچی مړ شي او فرشتې ترې روح واخلي او دا فرشتې دا روح اسمانونو ته اوسي نو الله تبارک وتعالی د دې فرشتو نه تپوس کوي وایي اخذتم ولد عبدي، تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو، د هغه نه خو د هغه بچی قبض کو، زما د بنده نه تاسو بچی واغستو. فرشتي ورته وایي الله او موږ د هغې ستا د بنده نه بچی واغست ځکه چې ستا حکم و. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده، تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله، ځکه بچی چې دی دا د زړه میوه ده، دا د زړه میوه ده. نو تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله. فرشتې ورته وایي او الله موږ ستا د بنده د زړه میوه وشو کوله ځکه ستا حکم و. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده څه وي؟ تاسو چې د هغه د بچي نه روح واغستو، د هغه نه خو د هغه د زړه میوه وشو کوله، په دغې ټایم کې زما بنده څه وویلو؟ فرشتې ورته وایي حمدک واسترجع، الله ستا حمد بیان کو، واسترجع انا لله و انا الیه راجعون وي. الله تبارک وتعالی فرمایي سره د خپل علم چې الله ته فتح ده خو بیا هم د فرشتو نه تپوس کوي ښه تاسو د هغه د زړه میوه شو کوله، تاسو د هغه نه د هغه بچی اغوستو، په دغې ټایم کې هم هغه زما حمد وي، په دغې ټایم کې هم هغه انا لله ویل او صبر یې کو. فرشتې ورته وایي او الله ستا حمد بیانو. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي وی لاړې شئ او په جنت کې یو محل او یو بنګله جوړه کړئ، یو محل جوړ کړئ او یو بنګله جوړه کړئ او په دې ګیټ او په دې ورته ولیکئ بیت الحمد وسموه بیت الحمد، هغې وسموه بیت الحمد، هغې له نوم بیت الحمد کېدی، دغې بنګلې لره دغې کور لره بیت الحمد نوم کېدی. دا د هغې چا بنګله ده چې ما د هغه نه بچی واغسته او هغه بیا هم زما حمد وي، دا د هغې چا کور دی او د هغې چا بنګله ده. الله نو په هر ټایم کې به د الله حمد بیانوي، د الله شکر به ادا کوي. علماو یو واقع لیکلي ده او یو عالم او یو مولي صاحب د هغه زوی وفات شو، بچی وفات شو، دی په دې بچي باندې ډېر زیات مین او هر سړی په خپل بچي باندې مین وي. نو چې کله بچی وفات شو دی په هغه پسې ډېر غمجن و، ډېر زیات پسې خفه و. د درس او تدریس پرېښود او بیانونه یې پرېښودل، سبقونه ویل یې پرېښودل، ځان له یو کوټه و په هغې کې به ناست او جړل به خلک پریشانه شو چې یاره مولي صاحب خو د دین کار هم پرېښودو په بچي پسې، اوس د کوټې نه روزي نه او د چا سره میلاویږي نه. خلکو پې ډېر وس وکړو خو د مولي صاحب زړه ته اطمینان نه راته. یوه زنانه وه وخیاره زنانه وه، هغې ویل وایي تاسو ما د مولي صاحب خواله لږه ورپرېږدئ،
زه د سره یو دوه خبرې کول غواړم. بس مولوي صاحب نه اجازت وغوښتې شو، یو زنانه د ستا د ملاقات خواهش لري، راتلی شي؟ وی را دي شي. دا زنانه لاړه، وی مولانا صاحب یو مسله ده، د هغې تپوس درنه کومه. وی وکړه څه مسله ده؟ زنانه ورته ویل، وی زما یو ګاونډی وه، نو زمونږ خادي و، ما د هغې نه سوالي کالی واغستو. یو خادي و، هغې لتلم، د زنانو دا عادت دی یو بل کالي ور واچوي. نو زه یې خادۍ لتلم، نو د هغې نه مې سوالي کالی واغستو، والی وي یا هر څه و، د سرو مهر و هغه مې ترې واغستو، خو د یوې ورځې 2 ورځو دپاره مې ترې اخیستی و. هغه خادي پکې ما تېره کړله، بیا هغې زنانه هم څه ونه ویل او ما هم څه ونه ویل، هغه کالی زما سره پاتې شو. وخت تېرېدو کلونه پکې تېر شو، هغه کالی ما کلونه استعمال کو، چې په کلونو مې استعمال کړو، اوس راپسې هغې زنانه سوال جواب کړی دي چې زما هغه کالی ما ته حواله کړه، خو زما د کالي نه اوس زړه نه کېږي، زه یې ولې نه ورکوم، زړه مې دې نه کېږي، ځکه دومره وخت ما استعمال کړی دی. نو هغه مولانا ورته غوسه شوي، عجیبه ښځه یې نو، هغې درله کالی درکړی د یوې ورځې دپاره، او هغې څه ونه وي تا په کلونو باندې استعمال کو، دومره وخت دې استعمال کو، او اوس چې درنه غواړې نو د هغې شکر نه ادا کوې، نو موټکره پې شوې، ورکوي نه اوسو. دا ته څه عجیبه ښځه، هغې ته د هغې کالی ورکړه او شکر یې ادا کړه چې د 2 ورځو مې اغستی و سوالي، او تا را سره په کلونو پاتې کړو. نو هغې زنانه ورته وي مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي، چې دا مسله ما ته بیانوي نه، په دې مسله اول په خپله هم سوچ وکړه، سوچ وکړه. دا بچی چې الله تعالی درکړی او ستا په قدرت او په طاقت کې د یوې ورځې هم نه و، دا خو نه الله سباله هم اخیستی شو دا بچی، خو هغه بچی درله الله دومره وخت درکو چې اوس الله خپل امانت واغسته، نو ته پسې خپه مسلې دې پرې خو دې په ګوټ کې کېناستې، نو دا مسله خو ما ته بیانوي چې دا ښځې شکریا ادا کړه، نو ته د الله شکرې ولې نه ادا کوې چې بچی نه واپس واغستو؟ دا خو د الله امانت او الله خپل امانت واغستو. او د مولانا صاحب سر خلاص شو چې ښځې خو ډېر زه خپه وکړم، مسله هغې ته بیانوم، په خپله مې پې عمل نشته دی. نو مولانا صاحب د هغې ځای نه توبه ویسته او ورووته، خپل درس او تدریس یې دوباره شروع کړو. مقصد مې دا و چې غم به راځي، مصیبت به راځي، خو د الله شکر به په هر حالت کې ادا کوي، د الله شکر به ادا کوي. او چې کله په کور کې غم راغی، نو بیا پسې جړه او فریاد کول، چغې وهل، ویر کول، دا په شریعت کې ممنوع دي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة، 2 आवाज لري چې دا الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي. لعنتی आवाजونه دي، لعنتی आवाजونه، الله ته ډیر زیات نفرت کوي. 2 आवाज دي. کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو आवाज د ټنګ ټکور، د غانو بجانو आवाज، د ټنګ ټکور आवाज، دا الله ته ډیر زیات ناخوښه دی، لعنتی आवाज دی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ویر आवाज، په خادای کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज، دا الله ته ډیر زیات ناخوښه आवाजونه دي او لعنتی आवाजونه دي. الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات نفرت کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تبارک وتعالى فرمایي دا لعنتی आवाजونه دي. او مونږه پښتانه سوای، زمونږ پښتانه وایي وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور ښایسته کېږي. هغه خادي ده چې ټنګ ټکور پکې نه وي، هغه غم دی چې ویر پکې نه وي. نو مونږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې ښایسته کېږي. خادي په ټنګ ټکور نه ښایسته کېږي، په دې ټنګ ټکور د ځان هم برباد کړو، د کور نه د برکتونه هم ختم کړو. یا څومره غوبل په دې خادۍ کې وي که نه، دا څومره ټنګ ټکوري که نه، میاشت بعد معلومات کوه خواښې انګور یو بل ته لاندې وتي. صحیح شو؟ بیا وی دا مې څه بلا را دننه کړه، خو چې راوستې مې دنه په کور کې مې غوبل جوړ دی، نو غوبل به جوړلی په کومه ورځ چې تا راوسته، تا د رحمت فرشتې د کور نه لېږلې وي. ستا په کور کې هغه درز غوبل جوړو چې تا پکې شریعت پیژندم نه، تا اسلام پیژندم نه، نو د کور نه د فرشتې د واده په ورځ رخصتې کړي، نو اوس خامخا د انګور نه به درته بلا جوړی. اوس نو دا لعنتي اوازونه دي، د دې نه فریض پکار دی. په خادۍ کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول، ویر جړه فریاد کول. الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما امتی نه د هغه انسان
کو نارینه دی او کو زنانه ده زما د امت نه د سره دی نه کم انسان چې په غم کې مخونه وخي په غم کې څه وخي مخونه وخي وشق الجيوب او د ځان نه کپړې شلي ودعا بدعوة الجاهلیه او د جاهلیت هغه چغې وي بس الله زه دې لیدلی ومنو زما بچی دې لیدلی ونو د بل چا دپاره غم نشته خو ما دپاره غمونه دي نو د جاهلیت چغې وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دی نه دغه انسان حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کمې زنانه چې په غمونو کې ویر کو ویر او دا مړه شوه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي د ګوګړو جامې به وي دا ګوګړ چې دي که نه دا ډېر ناکاره څیز دی یو ورم زیات کوي دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلي مو او دریم بدبویي هم ډېره زیاته کوي نو کمې زنانه چې په غمونو کې ویر کو ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انښتي وي الله دې فنا راکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه څلور خبرې داسې دي څلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي د جاهلیت په دور کې به چې خلکو دا کم کارونه کول زما په امت کې دغه څلور خبرې د جاهلیت را روانې دي کمې کمې یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الفخر فی الانصاب په نسب باندې فخر کول نسب باندې څه کولو فخر کول زه خو پلان کې منو زه خو پښتون یم منو زه خو ډینګې منو دې خبرو له اعتبار نشته دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې غوروالي او ښکتوالي په تقوا سره دی چې څومره در پکې تقوا وه دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي او چې تقوا در پکې نه وه ته د دنیا بادشاه دی ولې نه د الله په در کې ستا د سره قیمت د ماشي د وزر هم نشته د ماشي د وزر هم نستا قیمت نشته دی ته خو وایي زه د کلي ملک یما پښتون یما پلانکې یما ډینګې یما خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نه هم سپکې ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده نو الفخر فی الانصاب فخر کول په نسب دا د جاهلیت خبرې دي او نبی اسلام فرمایي دا زما په امت کې را روانې دي دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب په نسب باندې طعن لګول مړه دا ماته خبرې کوي کسبګر سړی دی سړی دته وګوره خبرو ته وګوره زموږ دا خبرې دي که نه طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دی او کمزوری سړی دی دې ماته خبرې کوي دا د جاهلیت خوی دی در جاهلیت خوی دی او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم باران معلومول پستور سره دا د جاهلیت طریقه وه چې باران به وشو نو مسلمانانو به وي مونږ باندې الله باران ووره مونږ باندې الله تبارک وتعالی باران ووره او کفارو به څه ویل دا پلان کې ستوری ښکاره شو د هغه د وجې نه دا باران وشو دا پلان کې ستوری ښکاره شو د هغه د وجې نه باران وشو هغوی به په ستورو باندې باران چې دا ستوری راشي باران کېږي او چې دا ستوری راشي باران کېږي لکه زموږ د خلکو هم دا یوه نظریه غونته ده که نه چې په پلان کې موسم کې باران دی پلان کې هغه په هر حال تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې به باران یو بیا به نه دا غلط خبره ده ډېر کله ته په شکال تیر شي باران موږ په سترګو هم ونه وینو داسې که نه او کله ناکله د باران موسم نه او بارانونه الله تبارک وتعالی راووروي بس دا د الله په قدرت کې ده او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي النیاحتو ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه و عادت و یو سړی چې به مړ کېده که نه هغه به وصیت کوم وی په ما باندې به جړا کوئ په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی په ما باندې به جړا کوئ او مخصوص زنانه به وي هغې له به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زموږ په مړي باندې څه وکړه جړا وکړه هغه چې به راله جزاله به خپله ټپه کیس شروع کړو چې دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و جړل به جو ښځو به سره دا کیسه به شروع وه دا د جاهلیت طریقه ده دا د جاهلیت طریقه ده هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې نن زمانه کې خلک به پیسو نه راولي خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزې دي په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي هله وي پلانکی راله ګوره ورته ښه دا به اوس جړا کوي هېڅ پیلې په مړي به پړ مخې را پرېوځي دا ستا سره چې ته پې پړ مخې را پرېوځئ دا برابرې ته و چې د دې پلار چېرته مړ دی پړ مخې به راوروځي یو غوغا به جوړ کوي یو چل به جوړ کړي او ټولې ښځې ویله پلانکی راله پلانکی جدا شي دغې پلانکی تمام اور د جهنم دی ځای دی ځان څه کیسه شروع کړې ده نو مخکې به خلکو پیسې ورکولې نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاویږي پردو مړو پسې به ځي او پړ مخې به پرې راتاویږي او جړا به کوي دا په شریعت کې د سره شته دی نه
نو النیاحة ویر کول په غم کې نبی اسلام فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي. ها غم راغی مصیبت راغی انسان د زړه ته تکلیف رسي د سترګو نه اوښکې هم بهیږي. سعد رضی الله تعالی عنہ بیمار دی. نبی علیه الصلاة والسلام یې پوښتنې له ورغی چې ورغی د هغه ځنکدن شروع چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وکتل د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې دغرنګې د نبی علیه الصلاة والسلام رسې وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و. نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو زما بابا ته ووایه چې مونږ کره لږ راشي. نبی علیه السلام په سکار باندې مصروف و وی زما لور ته وایه چې صبر کوه صبر کوه. بیا پسې هغې سوال جواب وکړو بابا ته ووایه چې لږ راشي که نه. نبی علیه الصلاة والسلام چې لاړو دا نوسې په غېږ کې چې راواغست د هغه ځنکدن د نبی علیه السلام په غېږ کې پروت او ساه یې ورکړه. د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې وې سترګې جاړي اوښکې به یې یقینا چې کله د نبی علیه السلام خپل بچی وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنه چې هغه وفات کېدو نبی علیه السلام په دې غېږ کې راواغستو او د دې سترګو نه یې اوښکې روانې شوې وی ان القلب یحزن والعین یدمع زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي. ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم در باندې خو مونږ به هغه وایو چې کوم مونږ ته الله حکم کړی دی. سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي زړه یقینا غمجن وي د دې اجازت په شریعت کې شته دی خو دا کریکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی. او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن وي که نه د هغه نه خبرې هم نه کېږي. هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست دي د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي. غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي. پاتې شه سندرې ویل چې هغه پکې ټپې په جړا کې شروع کړي دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه سره غمجن نه هغه ځان له شو جوړوي. زړه چې غمجن وي که نه بس د هغه صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو. نو جړا د سترګو نه اوښکې بهیدل دا په شریعت کې شته دی د دې منع نه ده دا په اختیار کې نه دي خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي. نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي بیا ورله سترګې راپټې کړي خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام زر شروع کړي ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي. کفن دفن کې به تاخیرو حدیث مبارک کې راځي وایي په صحابه کرامو کې به چې یو تن سحر وفات شو که نه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو یعنې د ماسپښین نه به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو که نه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو. نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي. د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایسارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي. د دې نه سوا ایسارول د په کور کې جایز نه دي. دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکي ځای نه زوی را روان دی د ملیشانو ټیکټ راغستی د دوبۍ نه ټیکټ راغستی را روان را دې شي څه چل به وکړي ولې هغه مړ دی دکې خرو ته به دې هم سپاري د ایسارول بیا دومره جایز نه دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه کو چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته زر تر زره ورسوئ او کو دا هم بدعمله دی نو دا خو بیا یو مردار ستاسو په ولو پرته ده زر یې د دې نه ورتا وکئ د دې ولو نه یې زر کوز کوئ بیا لرې کوئ کو نیکمال خپلو نعمتونو له به لاړ شي او کو بدعملې تاسو به ترې نه خلاص شه. د دې ایسارول بیا جایز دومره نه دي. نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی وی علي په دریو څیزونو کې به تاخیر نه کوي په دریو څیزونو کې به وروستوالی نه کوي تاخیر به نه کوي. کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی الصلاة اذا حضرت کله چې د مونځ ټایم راغی که نه نو په دې کې به وروستوالی نه کوي دا نه چې ورګه کومای دا خو د منافق منځ دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د منافق منځ داسې که نه چې کله ټایم په تېرېدو شي نو راشي دی څلور ټونګې ووایي د چرګ په شان بیا یو څلور ټونګې ووایي ځان د مانځه نه خلاص کړي دا منځ د منافق دی چې کله د منځ ټایم راغی جومات ته مسجد ته ځان په ټایم باندې را رسوه په دې کې به تاخیر نه کوي.
دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی والجنازة اذا حضرت کله چې جنازه حاضر شي کنه نو دا اساره وما په دې پوړو کې تلوار کوه کور کې دا مې اساره وا او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی پیغله جنای په کور کې د جنای پیغله شولا دا ځان ته اسمه کې نه وا مناسب رشتہ ورته کم ځای کې میلاو شو الته ورکا نن مصیبت دا ده وی ورګه دی خو لا تعلیم نه دی پوره کړي ورګه دا خو بشپاړسم کوي او ورګه دا خو به امپل کوي ورګه زه لا ډاکټر جوړو ما نو چې ډاکټر ته جوړیږي ته په دې منځ کې نکاح کړي چې هغه ډاکټر شي هغه دا تر لاسه شي کتره در سره کوم نه بس خپل خوخه کوم داسې کنه د هر نکاح د مخ کې نه کړي خو دې ورګه زه ډاکټر جوړوم نو چې ډاکټر ته جوړه کې نه دا تر لاسه شي کتره زه بس خپل خوخه کوم نو مصیبت کې گیر شي دا ولی تا د نبی رسول الله په حدیث عمل ونه چې دا پیغله شوی وي تا تی تپوس کړی وي پلان کوي ځای کې ستا رشته کوم ته پې رضا یي کو دی وي او ورکا کو دی وي نه بله مناسب رشته وله وګوره نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دی خپل خادي هم جوړول پکار دی په دې طریقه باندې زمونږ معاشره به څنګه ټیک کېږي زمونږ معاشره به هله ټیک کېږي چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په شریعت باندې عمل وکړو د نبی علیه السلام یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دا ډېر بهادر صحابي دی ډېر بهادر صحابي و دا عادت دا کنه دی به چې کله میدان جنگ ته ووت کنه دی به ډېر په نخرو باندې ګرځېدو میدان جنگ ته ووتو دا توره به یې راواغسته داسې به یې تاووله او دا سر به یې داسې اوچت نیولی سینه به یې ایستلې وه واړه واړه قدمونه به یې اخیستل داسې په ټوپونو به روانو ډېر په تکبر انداز سره په میدان جنگ کې دی ګرځېدو یو ځل دی داسې په میدان جنگ کې روان دی چې نبی علیه السلام پې نظر شو موسکی شو ویې خندل یاره د ده د انداز نه دی دا الله ته ډېر ناخوښه دی دا داسې انداز الله ته ډېر زیات ناخوښه دی خو په میدان جنگ کې ګورې نه په میدان جنگ کې الله داسې انداز یې خوښوي وی نور دا د تکبر انداز دی الله یې نه خوښوي الله د تکبر اندازو نه خوښوي څومره چې د عاجزي کوله دومره به د الله اوچتوي الله تبارک وتعالی ته سر ټیټ خوند کوي سر اوچت الله ته خوښ نه دی څومره چې عاجز ګرځي دومره الله ته ته محبوب یې دومره الله ته ته خوښ یې د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چا چې د الله د وجې نه عاجزي وکړه الله به یې اوچت کړي الله به یې څه کړي او چا چې تکبر وکړه الله به یې راتاو کړي نو د ابو دجانه رضی الله عنه په تکبر سره میدان جنگ کې ګرځېده دا توره به یې داسې تاوله سینه یې ایستلې وه نو نبي علیه السلام چې ولید داسې یې موسکی شو دا انداز الله ته ډېر ناخوښه دی دا د تکبر انداز دی خو په میدان جنگ کې نه میدان جنگ کې الله ډېر خوښوي دا انداز الله ډېر خوښوي د دې وجې نه د کافرو مخکې به ځان عاجزه نه کوي میدان جنگ کې داسې به ګرځي چې کافر ته پته ولګي چې یاره د ده خو زه د یو ګزار هم نه کېږم اوس خو جنګونه د ګولو دي د ټوپکو دي وړوکې ماشوم یا ډزو کې غټ سړی ورته وکړي مخکې به جنګونه د زورو د طاقت په وو ابه آمنے سامنے جنګو په توره به جنګو نو ابو دجانه رضی الله عنه پر میدان جنگ کې داسې ګرځېده په غزوه احد کې نبی علیه السلام خپله توره داسې راویستله یاره دا توره به د دې به څوک حق ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم د نبی علیه السلام توره وه د دې حق به څوک ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم هر یو صحابي به راته وي د الله پاکه پیغمبر زه حق ادا کولی شم ماله راکړه ځکه د نبي علیه السلام توره وه د هر تن مقصد دا و چې دا ماته راکړې شي نو هر صحابي به راته وي د الله پاکه پیغمبر دې حق به زه ادا کړم ماته یې راکړه خو نبي علیه السلام نه ورکوله ابو دجانه رضی الله تعالی راغی وي د الله پاکه پیغمبر د دې تورې حق څه دی لومبی راته هغه ووایه د دې تورې حق څه دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی د دې حق دا دی چې په دې باندې دومره کافر قتل کړی شي چې دا توره پې کږه کړي دا توره پې څه کړي کږه یې پې کړي دا د دې تورې حق دی وی د الله پاکه پیغمبر دا حق زه ادا کولی شم ما ته دا توره راکړه دا حق زه ادا کولی شم دا توره ما ته راکړه نو د نبی علیه الصلاة والسلام ورله دا توره ورکړه وی او ابو دجانه د دې تورې حقدار هم ته یې د دې حقدار هم ته یې هغه توره هغه ته ورکړه ده نو بهرحال د ده په میدان جنگ کې ډېر یو عجیبه انداز و نو بیا په غزوه احد کې مشکل راغی په مسلمانانو باندې څه مسلمانو څه ټایم کې پسپایي اختیار کړله نبي علیه السلام سره ډېر مخصوص صحابه کرام پاتې شو په هغې صحابه کرامو کې یو ابو دجانه رضی الله تعالی هم د نبي علیه السلام سره پاتې شوی نو چې کله په نبي علیه السلام باندې دا ډېر ګډوډ ګزارونه شروع شو د غشو د تورو که نه دا ابو دجانه رضی الله تعالی راغی او نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېدو نو کافرو ته یې شا کړه او نبي علیه السلام ته یې مخ کړو دا غشي به راتله نو ده به ورته خپله شا اړوله راړوله په دې به یې دا غشي خوړل او د نبي علیه السلام نه به یې منع کول په دې شا نو بیا ترې وروسته یو صحابي تپوس وکړو د ابو دجانه
عاشقان خو ټول عمر غشي په سینو خوري، په شاګانو خو عاشقان غشي نه خوري، تا خو ټول غشي په شا خوړلي دي. ته څنګه عاشق وې د نبی علیه السلام چې غشي دي په شا خوړل؟ هغه ورته بالکل خبره دي ټیک ده چې عاشقان غشي په سینو خوري، خو کومه دا سینم دشمن ته مخامخ کولې زما شا د محبوب صلی الله علیه وسلم ته راتله. ما چې کله دشمن ته مخ کو سینه کوله غشو ته ما، نو زما شاه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راتله، نو ما دا نشو برداشت کولی چې زما شاه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راشي. نو ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخ کو او خپل شاه مې غشو ته ونیوله. زه داسې عاشق یم د نبی علیه الصلاۃ والسلام. یو دغه عشق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه کرام ښه دا عشق چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی ځان او خپل اهل و عیال د حرامونه بچ کړئ، د حرامونه بچ کړئ، خپلې ګېډې ته هم حرامه مه غورځوه، خپلو بچو له هم حرامه مه وړه. د هغې نه پس ابو دجانه رضی الله تعالی یو عمل شروع کړو چې کله به د سهار مونځ کېدو نو چې نبی علیه السلام به څنګه سلام وګرځو نو ابو دجانه رضی الله تعالی په دعا ته نه ایسارېدو، فوراً به د جومات نه په منډه وته، دعا به یې نه کوله. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام دی ساره چې ورګه داسې چل کوي، نو چې څنګه نبی علیه السلام سلام وګرځاو ابو دجانه رضی الله عنه په منډه د مسجد نه ووته. نبی علیه السلام په دویمه ورځ باندې سارو، په دویمه ورځ بیا داسې چلو کو د سهار په مانځه کې چې نبی علیه السلام سلام وګرځاو دی فوراً په منډه د مسجد نه ووته. په درېیمه ورځ بیا نبی علیه السلام سارو، نو چې په درېیمه ورځ نبی علیه السلام بیا سلام د سهار د مانځ وګرځاو، ابو دجانه منډه کړه چې دی وته د جومات نه، نبی علیه السلام یې ودرېږه لکه ابو دجانه ودرېږه. ابو دجانه رضی الله عنه ودرېدو، وی راشه زما خواله. دی راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله کېناستو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ابو دجانه زما په خیال چې ستا الله ته څه حاجت نشته دی، زما په خیال ستا الله ته څه حاجت نشته دی. د الله پاک پیغمبر زه خو الله ته ډېر محتاج یم، زه خو الله ته ډېر زیات محتاج یم، د الله پاک پیغمبر ولې مې حاجت نشته؟ نو که ستا الله ته حاجت وي نو تا به ته دعا غوښتله، ته خو دعا نه غواړې او په منډه ځې. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ چې هم دلته دعا غواړو نو ډېرو خلکو دعا ته حاجت نه وي، په منډه وځي د مسجد نه. داسې لکه داسې نه ده، زه دلته دعا غواړم دغلته د مسجد په ور باندې ځای نه وي وځي. دا هغه خلک چې د دوی الله ته ضرورت نه وي. دا پوره خلک راغلی دی ښه، دا څه راغلی دی؟ دا پوره خلک دی، دوی ضرورت نه لري، دا ډېر مالدار او د الله نه بې پروا خلک دی. کو چېرته الله ته ضرورت وي په دې دعا کې به شرکت کوو. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په یو څو موقعو باندې الله د انسان دعا نه رد کوي. یو موقع په هغې کې د فرض مونځ نه وروسته دعا غوښتل، د فرض مونځ نه وروسته څه غوښتل؟ دعا غوښتل. په دې ټایم کې الله د انسان دعا نه رد کوي. نو موږ دلته دعا غواړو دوی منډې وخي. دا هغه خلک چې الله ته ضرورت نه وي دا پوره راغلي دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو نبی علیہ السلام ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ابو دجانه کو ستا الله ته حاجت وي خو په دعا ته به ایسارېدې، ته خو دعا نه کوې، په منډه د مسجد نه وځې. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی د الله پاکه پیغمبره زه په منډه د مسجد نه ځکه وځمه چې زمونږ کور سره په ګاونډ کې د یو یهودي کور دی او د هغه په کور کې کجوره ولاړه ده او د هغې کجورې څانګې زمونږ کور ته راوښتې دي. نو د شپې د هغې کجورې نه څه کجورې زمونږ کور ته ښکته غولي ته راتاوي شوي د شپې. زه په منډه ځکه کور ته ځمه، هسې نه زما وږي بچي راپاسي او دغه کجورې راټولې کړي او وایي نه خوري چېرته. نو زه په منډه ځکه ځان رسوم چې هغه کجورې راټولې کړم، هغې ګاونډي ته حواله کړم چې ستا د کجورې نه زمونږ کره دا دانې راتاوي شوي دا واخله. هسې نه چې زه ځمه کور ته او زما وږي بچي راپاسېدلي او دغه کجورې خوړلي، هسې نه زما د بچو ګېډې ته حرامه چېرته لاړه نه شي. د الله پاکه پیغمبره یو ځل مې خپل بچی ولیدو چې کجوره یې راغستې وه د هغې نه خوړلی. د الله پاکه پیغمبره تالو ته مې وله ګوته ورسوله، کجوره مې ترې رابار کړه. ځکه زما بچی په جړا شو، نور بچی مې راته هم په جړا شو. ما وی چې ای بچو جاړی مه خفه کېږئ، ما زه دا نه غواړم چې ابو دجانه په میدان محشر کې د غل په نوم سره وبللی شي. په میدان محشر کې ابو دجانه د چا په نوم وبللی شي؟ د یو غل په نوم باندې وبللی شي. د پردی کجورې پټې کړې وې، خپلې بچو له یې ورکړې وې. الله دا خبرې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه واورېدې، خواته یې ولاړو، د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. تپوس یې ونه کړو، فوراً هغې کور ته ځان یې ورسو، د یهودي کور ته. یهودي ته ویې دا کجوره چې په څومره ریټ خرڅوي په ما یې راخرڅه کړه.
هغه په دوچن په دوچن دی په ډېر ګران ریټ باندې هغه کجوره خرڅه کړه او واپس راغی وی ابو دجانه اوس دې بچو ته دغه کجوره ورکوه چې خوري ما تا دپاره واغېستله ما ستا دپاره واغېسته دا د نبي علیه السلام سره مینه وه دا د نبي علیه السلام سره محبت و دا د نبي علیه السلام سره عشق و چې نبی علیه السلام وفرمایل د حرامو نه ځان وساتئ بیا سوال نه پیدا کېږي چې د هغې صحابي هغې ماشوم به چې ګېډې ته چېرته حرامه تلي مونږ هم وایو زمونږ د نبي علیه السلام سره څه ده مینه ده محبت دی عشق دی صرف د خولې خبرې دي یقین په الله وکړه الله دې رحم وکړه ډېر کم داسې به یو چې مونږ د زړه نه لګیا یو الله دلته به مونځ وکړو لکه مونځ خو پرېږده وه اکثر په جومات کې په غیبت باندې لګیا یو داسې ده که داسې نه ده زه ستاسو له ټولو دا خبرې اورم زه ښکته کمره کې ناست یم ښه بره به ناست یې په بل باندې خو به خبرې راغښتې عجیبه انسانان یې په جومات کې ناست یې غیبت په کوئ په چغه چغه لګیا یې ما کتاب کتو ته پکې هم پرې نه دی په جومات کې به ناست یو غیبت په کو پلان کې داسې او پلان کې داسې پلان کې داسې او پلان کې داسې الله نه یاره وکړه په مسجد کې ناست دی غیبت کوي دا ته څه کوي دلته به فرض مونځ وکړو بار ته به بیا لاړ شو چغلي به کوو دلته به مونځ وکړو چې پټي ته لاړ شو نو کوشش کوم چې پوله لګوو چې ځان ته یو انچه دوه ځای سیوا کړمه دلته به مونځ کوم دلته به روژې کوم او دلته مې اکثر تسبیح په لاس کې او په چغلو باندې سر یم په لمسو باندې سر داسې پکې شته که نه داسې پکې که نه تسبیح اړو دا ادرس مو ورکړی په لمسو باندې چې دوه تنه به څنګه جمع کومه دلته به د خور عیسه وخورمه خور له به عیسه نه ورکومه د خور عیسه به وخوري دلته به ځان ته اوچت اوچت نعتونه لګولې چې مدینې ته لاړې او ارمان مې دی په زړه باندې صحیح ده که نه خور له به عیسه څه ورکوم خور له به دا عیسه ورکومه چې عمرې لی بوځمه دا نوی دغه راوتی دی ښه دا نوی پروګرام راوتی دی نن سبا خویندو له عیسه ورکول څه دي په خور باندې د 2 لکو روپو عمره کول عمره به پرې وکړمه بس د عیسې نه خلاص شومه خویندې وایي زه د عمره را باندې وکړه ته ما لاسې دې سپېره نه راکوله خو زه د عمره وکړه دا هم ښه ده نو په عمرو نه خلاصېږي په حجونو نه خلاصېږي چې زه به په خور باندې عمره وکړم او بس زه به خلاص شمه زه به په خور باندې حج وکړم خلاص به شم هلته به ما ته به بیت الله شریف کې دعاګانې وکړي دعاګانې درته کوي د سره نه قبلېږي ستا په ګېډه کې حرامه پرته ده خو دا خور وایي الله وایي بخه خو الله فرمایي وایي ستا عیسی خوړلې او ته پرې ناراضه یې څنګه یې وبخمه ستا عیسی خوړلې او ته پرې ناراضه یې څنګه یې وبخمه داسې راوتی دی عمرو ده که نه دا راوتی دی ښه دا هم د نبي علیه السلام سره مینه ده صحیح شو که نه حاجي صاحب به ورته ویلی کېږي امیر صاحب به ورته ویلی کېږي مولي صاحب به ورته ویلی کېږي دلته به یې د خور عیسه خوړلي او زیات نیکعمله به هغه چې په خور باندې عمره وکړي نور رانه څه غواړي عمره مې پرې وکړه که نه دا عیسه ورته جدا کا ورې ورکه کاپې عمرې کوي کو حجونه کوي کو خپل خاوند لی ورکوي دا بعضې پکې وایي زه یې ورله ورکوم خو وایي دا ما ته پته ده هغې دله نه یې ورکوي خاوند یې یادوي خور له عیسه ورکوم خو خاوند یې دله دی وایي هغه له یې ورکوي لکه نه دا تا ته چې پاتې شوي ته یې چاله ورکوي ته یې د بچو له ورکوي که نه ورکوي ته یې د ښځې له ورکوي که نه ورکوي نو د هغې هغه خاوند نه دی هغه له به یې نه ورکوي چا له به یې ورکوي هغه یې خاوند دی هغه یې بچي دي هغې له به یې ورکوي ولې تا له یې واپس درکړي څو دا د نبی علیه السلام سره مینه نه ده دا د نبی علیه السلام سره عشق نه دی دا مسلمانی نه ده دا د خولې مسلمانی ده دا د خولې مسلمانی ده د نبی علیه السلام سره حقیقي مینه او حقیقي عشق د صحابه کرامو هغه مینه وه هغه عشق و کو په حجونو باندې یوازې څوک خلاصېدی نو ابو جهل 50 حجونه کړي دي په عمرو باندې یوازې څوک خلاصېدی نو دغې کافرو زموږ نه زیاتې عمرې کړي وي نه په حج خلاصېږي نه په عمره خلاصېږي هله چې کله په ګېډه کې د حرامه نه وه په ګېډه کې د حرامه پرته ده بیت الله شریف ته ولاړې او الله ته چغې وایي الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه الله فرمایي نه دې معاف کوم په دې بدن چې دې دا کوم احرام اچولی دا دې په حرامو اغوستی دی دا دې په حرامو اغوستی دی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانا یستجاب لذلک خوراک ته د حرامو اسکاک ته د حرامو لباس ته د حرامو د کوم طرف ستا دعاګانې زه قبول کړم نو که د بیت الله سره ولاړې که نه نو دا ستا د قبولیت نښه نه ده د قبولیت نښه دې دا ده چې په ګېډه کې د حرامه نه وي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا خبرې ځکه کومه نن سبا د حلال او د حرام تمیز مکمل ختم شوی دی سود زیات شوی دی د خد نه زیات
انډرپلې سیوا شوي دي، د چانسونو بیې سیوا شوي دي. کومه حرامه موږ معاشره کې نه ده موجوده، هره حرامه موجود ده. یقین په لکه ډېر کم خلک به داسې چې زه دا کار نه کوم دا حرام دی. ډېر خلک دې چانسونو ته ناست دی، لکه وایي چانس مې ووه د چانسونو پیسو ته ناست دي. دا نه و چې چانس مې ووه ځان له مې اور د جهنم تیار کړو. نو به هر حال اول معاملات، دویم ځل باندې څه شی دی؟ عبادات. اول معاملات، دویم عبادات. ځکه د عباداتو دارومدار په معاملاتو باندې دی. که د یو انسان معاملات ټیک وو نو عبادات قبول دي، که د یو انسان معاملات ټیک نه وو عبادات قبول نه دي. یو سړی د شپه او ورځ تهجد کوي، فرض منځونه دي کوي، نفلونه دي کوي، خو چې په ګېډه کې حرامه ده دا هېڅ نه قبلېږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي کومې ګېډې ته چې یوه نوڼۍ حرامه لاړه الله یې څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلوي، څلوېښت ورځې. نو عبادات موقوف دي په معاملاتو باندې. اول به معاملات سم کې هغې نه د عبادات قبلېږي. صحیح شو که نه؟ مونږ ته خو دومره پته نه لګي په جومات کې ناست خو چې کله چېرته چا سره لږ غونته معاملات راشي مونږ ته پته ولګي چې د سیرو څو پخېږي، چې بار څه چل شروع دی، بار کم چلونه شروع دي. تاسو ته پخپله پته ده چې د چا کاروبارونه دي دغه دي، هغې ته پته ده چې کم ډوک بوک شروع دي. نو د الله دپاره خپل معاملات ټیک کړئ. دا د نبي علیه السلام سره عشق دی، دا د نبي علیه السلام سره محبت دی، دا د نبي علیه السلام سره څه ده؟ مینه ده. یوازې په خوله باندې نه، د خولې او د زړه خبره چې یوه شي دا د نبي علیه السلام سره